الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة بني إسرائيل ابتدائی خبری د دې سورت سره چې تعلق ساتي هغه موږ ذکر کړی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده. پاکی دا اللہ لرا اغزات تے چی بویتو بندخ پل بندخ پلی بوتو اسرا اسرا تشبی بوتو بعبده بندخ پل گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے بندوی او دلوی عزت تے چی اللہ رب العزت یو مخلوق تا بندوی او بندے وگرزے. بلدا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمر موچت مقام شی وقد اللہ بندہ دی لیلاً دشپی من المسجد الحرام دا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى پوری دشپی بولو. اسراء و معراج واقعہ دا بیا سیرت پا درسونو کے اوریدلے کی یالتے تفصیلی دا حقیقی سفرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا بدن سر او پا روح سر تلے دی. یعنی بازوی چی سب روح دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلے نا روح او بدن سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر کرے او پا دا قیوش پا کی مسجد اقصا تلے دی التے امامتی دا انبیاء کڑی دا بیا اسمانون تختلے دے التے دا یوسو انبیاء سر ملاقاتونم کڑی سدرت المنتہا ترسیدلے دے اللہ سر خبری شوی دی بغیر دا دیدن او بیا واپس دا کشبہ کی راگلے دے. نو بازوی چی دا خوب دا خوب نو دا بلکو رسول اللہ علیہ وسلم بدن چی دا گا التتل او کچرت دا خوب ویکن خوب بیا سر دا مکی مشرکانو بدی جگڑا نکولا دا خبر دی کو چاگو توی چیز تلیم اور عالم الى المسجد الاقصى مسجد اقصا پوری اللہ رب العزت تی اغد یہود دلاس نازاد کی اور اللہ رب العزت تی دا غزی پوسیدون کو بان اقبل خاص رحمو کی اور دا غوی دا فقر او دا لوگا او دا یر دی اللہ ختم کی اور اللہ دی امن و امان اغوی تنصیب کی. الذي بارکنا حوله اگا چی برکت اچولے دے من گیر چاپیر دا گینا مسجد اقصا گیر چاپیر دا کم ازمکہ چیئے دا شام دا خواب دی طول ازمکہ تا شام ازمکہ ویلے کیا دا دیر برکتی ازمکہ دا قسم قسم میوی انبیاء دیر راگری دا طرف تا اسمانی کتابونا پا دا غزینو کی نازل شوی دی خصوصا دا مسجد اقصا دا بگلوی برکت تے کنا. دویم جماعت اللہ پا قربان اللہ پا ازمکہ اگر دا مسجد اقصا دا اور نئی جماعت مسجد حرام دے بیا بسی مسجد اقصا اور دا مسلمانان و قبلم و لنوریہو من آیاتنا دی دا پارا چی اخایو منگ دتا نخی دا قدرت خپل نخی دا قدرت پا گدیری وی کنا دا سلویخ تو شپو مزل اگر دا شپا کی ندے شوید دا شپی پا یو برخ کی شوید. بیت المقدس لیدل انبیاء کرامو تا امامتی ورکول اسمانونو تا خط دا اسمانونو دروازی کولاوی دا جنت و جہنم لید اللہ سر خبری دا تولی نخی دی کنا قدرت تا اللہ. انہو هو السمیع البصیر یقینا اللہ اوریدن کے لیدن کے دے. اس دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کی لیکن سنگ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پشپا اسمانونو تختلے دے دا اللہ سرے خبری کڑی نو دغشا موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تا ورغلو اللہ سرے خبری کڑی. وآتینا موسیٰ الكتاب او ورکڑو منگ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وجعلناہو ہدا او گرزولو منگ اگہ ہدایت لبنی اسرائیل دا پار دا بنی اسرائیلو
الله تتخذوا من دوني وکیلا چې منی سي سوا زمانه هیڅ کارساز. په دې خبره الله موسی علیہ السلام لېږلی کتاب کې دا خبره د دې وحی ته کېده. بنیادي مسله دا وه چې زمانه علاوه بل کارساز ونیسئ، یعنی زمانه علاوه بل معبود ونیسئ. ذریة من حملنا مع نوح، اے بچو د هغه چا چې موږ سواره کړي وی یا موږ سواره کړي وو د نوح علیه السلام سره. ذریه د دې نه یا الندا مخکې حذف ته یا ذریه، معنی اے بچو، اے بچو د هغه چا چې موږ سواره کړي د نوح علیه السلام سره. بني اسرائیلو ته الله دا خطاب په دې کوي چې نوح علیه السلام ورته رایادوي چې خو نیکعمله سړی و، بیا د هغه بچي چې کوم د هغه سره سواره شوي کښتۍ کې، تاسو د هغوی نه بیا پیدا یعنې سلسله د هغو نه راغلې ده. ازاله نیکعمله خلک ځکه وایي انه کان عبدا شکورا، یقینا هغه و بنده شکر گزار. نو تاسو د هغه په نقش قدم ولې نه ځئ؟ تاسو د هغه په لار ولې نه ځئ؟ مشران هم نیکعمله خلک و. وقضینا الی بني اسرائیل فی الکتاب، او فیصله اورولې وه موږ بني اسرائیلو ته په کتاب کې، په تورات کې، لتفسدن فی الارض مرتین، خامخا تاسو به فساد کوئ په ځمکه کې دوه پیرې، ولتعلن علوا کبیرا، او لوی به کوئ تاسو په لویې غټې سره. داسې به کېږي. دا الله دا خبره کړې وه هغوی د تورات کې، الله خو د مستقبل نه خبر دی چې څه به کېږي څه به نه کېږي. نو الله ته پته و چې دوی به فساد کوي او دوی به نافرمانیانې کوي، دوه پیرې به دوی دا فسادونه کوي. فاذا جاء وعد اولاهما، نو هر کله چې راله وعده اولنۍ د دغه دواړو نه، یعنی الله ویلي چې څو پیرې و فساد کوي؟ دوه پیرې. کله چې دې کې هغه اولنۍ فساد راغی او دوی ورانې وکړو، و فساد د دوی څه، یعنی یو خو نه دی، فساد یو نه دی، دوی دنیا فسادونه کړي دي. مقصدی خبره دا چې دوی فساد کړی او دومره فساد یې کړی دی. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، راولېږل موږ په تاسو باندې بندگان زموږ، اولی بأس شدید چې ډېر سخت جنګ واله و. فجاسوا خلال الدیار، نو ننوتل دوی منځ د کورونو ته. وکان وعدا مفعولا، ودا وعده پوره کړی شي. الله په داسې خلک مسلط کړو. او بعض علما دا وایي والله اعلم چې دا جالوتیان په الله مسلط کړو، او بعض علما دا وایي چې تفصیل الله داسې نه دی ذکر کړی، اسرائیلي روایتو کې خبرې راغلي. الله اعلم چې دا څوک په دوی مسلط شي او دوی څه فسادونه کړي. خو مقصدی خبره موږ ته معلومه شوه چې په دوی باندې الله دشمن مسلط کړی او د دوی د فساد د لاسه. نو هغوی دومره زیاتې دوی سره کړی چې د دوی د کورونو دې منځ ته ننوتي وو، د دوی د زنانې او بچي دی قیدیان کړي وو، مسجد اقصی یې ترې نیولی و. ثم رددنا لکم الکرة علیهم، بیا را واپس کړه موږ تاسو ته غلبه په هغوی باندې چې کله دوی دین ته برابر شو، الله دوی له بیا غلبه ورکړه. وامددناکم باموال وبنین، او زیات کړل موږ ستاسو مالونه او زامن. وجعلناکم اکثر نفیرا، او وګرځولی موږ تاسو ډېرې ډلې والا، زور ستاسو ډېر شو، شمار ستاسو ډېر شو. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، که نیکی کوئ تاسو نو نیکی کوئ تاسو د خپلو نفسونو د فایدې دپاره. دې کې یو خو دا فایده ده کې دا معلومه شوه چې ګناهونه او فساد دا د دې سبب کله نا کله وګرځي چې دشمن مسلط شي په مسلمانانو باندې. دا بدلیل لګي په دوی باندې د دشمن چې مسلط شوی دی د څه د لاسه؟ د دوی د فساد د لاسه. بله دا فایده نیکی کې فایده ستا خپله ده. وإن أسأتم فلها، او که بدی کوئ تاسو نو ضرر یې د دغه نفس دی، د دغه نفسونه دی څوک چې بدي کوي. نو چې نیکي کې چاته داسې مه محسوسوه چې لکه زه تا سره احسان کوم، خصوصا روژه کې او بیا خصوصا مازدیګري کې
دا یو نیم تا سره داسې لګیا لکه ته به وایي چې ما له دې روژې نیولې خو هلته سړی ورته دا ټکی هم نه وایي بیا ښه غوسه کېږي روژې خرابېږي یعنې دې ښه جواب دا دی چې وروره تا روژه ما له نیولې ده چې داسې سور کېږي او شین کېږي الله دپاره چې څوک روژه ونیسي هغه پته لګي غلی عبادات کوي ګناهونه ځان لرې ساتي هر عبادت چې ما ورته کوو فایده زما استاد نه کوو نقصان زما استاد فاذا جاء وعد الاخره بس هر کله چې راله وعده ورستنی څنګه ورستنی دویمه وعده چې دوی په فساد کوي الله پې راولېږل دوی فساد وکړو الله پې راولېږل داسې ظالمان او داسې زورور خلک ولی لیسوء وجوهکم دې دپاره چې خفه کي مخونه ستاسو چې تاسو ذلیله شئ خفه شئ وليدخل المسجد او دې دپاره چې ورننوځي جومات ته کوم جومات ته بیت المقدس ته کما دخلوه اول مره لکه چې داخل شوي و هغې ته اول ځل اول پرون دوی سره دغه شان شي وليتبروا ما علوا تتبیرا او د دې دپاره چې تبا کی هغه څه چې هغوی پې غالب شي په تبا کولو سره یا هلاکي چې په څه شي باندې ورځي چې هغه دله څه کي هغه دله دلدل کي هغه دله ختم کي عسى ربکم ان یرحمکم نږدې ده چې رب ستاسو به رحم وکړي په تاسو که واپس شوئ الله رب العزت رحم کوي خو یاده کوي یاده کوي یوازې هغوی ته الله نه دي ویلي موږ ته یې وایي ګوره وان عدتم عدنا او که تاسو را واپس شوئ فساد ته موږ به را واپس کېږو سزا ته دا قانون دی ته فساد کې رب العالمین سزا درکوي وجعلنا جهنم للكافرین حصیرا او ګرځولی دی موږ جهنم کافرانو لره جیل خانه دغه بیا د آخرت هغه عذاب دی الله ته د واپس کېدو غټه لار هغه دا ده چې آسماني کتاب سره تعلق جوړ شي او موږ ته چې الله کوم کتاب نازل کړی هغه قرآن دی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم یقینا دا قرآن ښودنه کوي هغې لارې ته چې ډېره برابره ده نه هغه لار که غواړي قرآن ته واپس شي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات او زیری ورکی مؤمنانو ته هغه کسان چې عملونه کوي نیک ان لهم اجرا کبیرا چې بېشکه دوی لره اجر دی لوی وان الذين لا يؤمنون بالآخرة او یقینا هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت اعتدنا لهم عذابا الیما تیار کړی دی موږ هغوی لره عذاب دردناک ويدعو الانسان او غواړي انسان ګوره مخکې کوم خلک چې ایمان نه لري په آخرت هغوی ته دردناک عذاب دی کوم خلک چې په آخرت ایمان نه لري نو دوی به په دنیا کې هم په عذاب پورې مسخرې کولې او رسول الله وسلم ته به وی کم دی د عذاب رایوله که نه الله وی ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر او غواړي انسان بدی لره په شان د غوښتلو د ده خیر لره بدی نه مراد دلته عذاب دی یعنی دا اوس د دقه مقلتوب نه دی چې په تادۍ سره عذاب غواړي وي عذاب دې راشي نو بیا به ته خلاص شي نو دې کې دنه دا خبره هم پرته ده دا کوم خلک چې خیرې کوي هغوی ته هم زورنه او رټنه چې سړی شر غواړي په شان د خیر وکان الانسان عجولا او دې انسان تادي کوونکی دا انسان صفت دی چې بس دی غواړي چې هر څه زر زر وشو وجعلنا الليل والنهار آيتين او ګرځولي دي موږ شپه او ورځ دوه نښې سوچ د الله په قدرت کې پکار دی او په نښو کې پکار دی نو بیا به د آخرت نه منکر نه نو دوه نښې دي شپه او ورځ فمحونا آية الليل نو محو کړه موږ نښه د شپې وجعلنا آية النهار مبصرة او ګرځولي د موږ نښه د ورځې روخانه شپه تیرې واله دې ته وایي ورانول محو کول ورځ څه ده روخانه ده لتبتغوا فضلا من ربکم د دې دپاره چې ولټوئ فضل د طرف د رب ستاسو نه رزق ورځ روخانه ده چې تاسو پکې
رزق وګټئ شپه تیرې والا ده چې آرام او سکون پکې وکړي. بله فایده پکې دا ده ولتعلموا عدد السنین والحساب، او د دې دپاره چې پوه شئ په شمار د کلونو او په حساب. شمار د کلونه حساب خپل منځ کې د عبادت میاشتې به معلومې کوي، نور حسابونه. وکل شیء فصلناه تفصیلا، او هر یو شی بیان کړی دی موږ په ډېر تفصیل سره. نو چې هر څه الله داسې واضح رالیږلي دي، اوس په دې څوک عمل کوي نه کوي دام نوټ کېږي. داسې نه ده چې الله موږ پالتو پیدا کړي او یا قرآن یې رالیږلی ده او قصه ختمه شوه. نه نه نه، هر څه حساب کېږي، هر څه عمل نامه ده. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، او هر انسان سره لازم کړي د موږ عمل نامه ده په سټ ده کې، یعنی عمل نامه په سټ کې پرته ده. د دې معنی ده د سټ کې پرته ده، د ده سره ده. دا مطلب چې پلانې شی وي ځان سره ګرځي سټ ته وي اچولی یې شي، معنی دا چې ځان نه لرې کوي. نه دا مطلب دا نه چې سټ ته یو په رښتیا پروت دی. نو دلته یو معنی دې دا دی چې هر انسان عملنامه د ده په سټ کې ده. ونخرج له يوم القيامة كتابا، او رو بباسو دل را په ورځ د قیامت کې عملنامه. ځکه چې د سټ ته پرته وه که نه راښکاره به کلی شي قیامت په ورځ. کتابا عملنامه یلقاه منشورا، چې مخامخ به شي ورسره چې خوره وره به وي، کولاو به پرته. دا زموږ د ټول یو کتاب دی. هر سړی لګیا دی یو کتاب لیکي، قیامت په ورځ به یې اقرأ کتابک، ولول عملنامه خپله. دا به ورته الله وایي کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کافي دی نفس ته نن ورځ په تا باندې حساب کوونکی. یعنی بل څوک د سره حساب نه کوي، حساب تا سره ستا نفس کوي، بس دا کافي ده. که بل څوک حساب کوي نو ته به وایي چې کیدای شي ظلم یې کړی، زیاتې کړی. الله وایي دغه عملنامه ده او ته یې ولوله او ته پوره یې، زه ته حساب وکړه. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، چا چې هدایت وموندو نو یقینا هدایت وموندو د پاره د ځان خپل. عملنامه کې خو یا ګناهونه دي یا نیکیانې دي. نیکیانې په دې دي چې انسان په نیغه لارو، بدیانې په بده لارو ګمراهي کو. اوس وایي چې څوک ګمراه شو د خپل ځان دپاره نقصان دی، او چې چا هدایت وموندو فایده یې خپله ده. ومن ضل فإنما يضل عليها، او څوک چې ګمراه شو نو یقینا ګمراه کېږي چې وبال به په ده باندې. ولا تزر وازرة وزر أخرى، او نه پورته کوي او پورته کوونکی بوج د بل چا. داسې هم نشي کېدی چېرې زه زما د ګناهونو دا بوج و بل سړی راولي. الله وایي نه داسې هم نه کېږي. او دا الله ظلم نه دی کړی. ګورئ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، او نه یو موږ عذاب ورکوونکي تر دې چې ولیږو رسول. رسول ولیږي، کتاب را ولیږي، هغې نه بعد بیا عذاب راتلی شي. وإذا أردنا أن نهلك قرية، او کله چې اراده وکړو موږ چې تباه کړو یو کلی، امرنا مترفیها، نو حکم وکړو موږ مشرانو د هغې ته یا کبرجنو د هغې ته. خاصې الله عذاب نه راولي، اول الله حکم وکړي. حکم د څه؟ د ایمان د راوړو، د عبادت ته کولو، د تقوا په ځان کې راوستو. ففسقوا فیها، نو هغوی نافرماني وکړي په هغې کې، د الله هغه حکم ونه مني. فحق عليها القول، نو ثابت شي په دغه کلي باندې وینا د عذاب. فدمرناها تدمیرا، نو هلاک کو موږ هغه په هلاک کولو سره. اوس الله ظلم وکړو دوی سره، پیغمبر راغلی، کتاب راغلی دی، حکم شوی، خو دوی نه دی منلی. وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح، او ډېر تباه کړي دي موږ د قومونو نه وروستو د نوح علیه السلام نه. وکفى بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، او کافی دی رب ستا په ګناهونو د بندگانو خپلو خبردار لیدونکی. الله کافی دی که بل چا ته ضرورت شته؟ یو الله سره چې کوم علم دی بس پوره. الله د بندگانو ګناهونه ویني،
او الله اورم. بندگانو نه مراد هغه پوخانی بني اسرائیل دي کنه ها ټول مګر ستاسو مطلب چې بني اسرائیل ټول زمونږ دا ګناهونه ذره ګناه ذره را به چې سورة لقمان کې لقمان حکیم خپل زوی ته ویلو وی که دغه ګناه په اسمان کې که په ځمکه کې که په کاڼي کې دن نه وي که د ځمکې لاندې ویښ کي که نه قیامت په ورځ به د الله راولي. نور هوښیار ته به خپله موږ نور نصیحتونه نه شو کولی په مخه نصیحت ستا مرضي ده خو چې څه سره مخامخ کېده غواړې قیامت په ورځ عقه وکړه. من کان یرید العاجله څوک چې اراده لري د دنیا. اوس ګوره د دنیا او د آخرت باس کوي. مخکې وایي چې څومره قومونه تباه شوي د تباهي یو وجه دا دی چې خلک دنیا له ترجیح ورکړي په آخرت باندې. من کان یرید العاجله ځکه چې د دنیا د لاسه انسان فسق او فجور او کفر کې اخته کېږي ځکه بې رغبتي د دنیا. من کان یرید العاجله څوک چې اراده لري د دنیا عجلنا له فیها نو په تادی به ورکو دلره په هغې کې ما نشا څومره چې وغواړو موږ لمن نرید د چا دپاره چې وغواړو. الله اکبر. یعنې دنیا په منډه په منډه ده نه ده. ولې ځکه چې من کان یرید العاجله اراده لري د دنیا یعنې ښه منډه وله وایي الله وایي موږ به وله ورکو دنیا ما نشا لمن نرید څومره چې موږ غواړو او چې چاله غواړو. نو چې ته دې څومره پسې منډې وایي دومره د نه منډې وایي به دومره کوو چې ګزاره پرې روان. او دا ډېره عجیبه دنیا ده چې څومره ورننوځي دومره سړی ځان ته خراب کاږي او چې څومره مالداره کېږي دومره به د هرس ډېرېږي. چې څومره مالداره کېږي هرس به یې ډېرېږي. او که ستا دا سوچي چې ماله به دیکه راکړي راګزار به مې کړي او ما ته به وایي چې توبه وباسه بس دی نو بیا به زه پرېږدم نو تا دا ډېر غلط سوچ کړي تا نه پرېږدي دا به ته پرېږدي. پرېښودو مطلب یعنې داسې چې ځان به پسې لیونی کوې نه. او حدیث کې راځي که نه چې څوک خپل مقصد دنیا وګرځي او آخرت هیر کړي الله یې غریبي مخې ته ساتي. هر ځای کې درته غریبي ښکاري هر ځای کې غریبي ښکاري به دغه لیونی ګرځي سحر او ماښام. او چې څوک مقصد آخرت وګرځي او د الله رضا رب العالمین دله دنیا هم ورکوي دله آخرت هم ورکوي. غټ نقصان دا دی ثم جعلنا له جهنم بیا مقررو موږ دلره جهنم یصلاها چې داخلیږي به هغې ته مذموما مدحوره بد ویلی شوې رټلی شوې. دنیا کې منډې ووالې ستړی شو که نه دی ستړی آخرت کې هم ستړی شو. جهنم ته گزار کړی شو په داسې حال چې بدې ویلی شوي دي او رټلی شوی دی. ومن اراد الاخره او څوک چې اراده لري د آخرت وسعى لها سعيها او کوشش کوي هغې لره کوشش د هغې مناسب وهو مؤمن او دی مؤمن. ګوره دا شرط ذکر کېږي بار بار. مؤمن څه مطلب دی چې توحید عقیده چې عقیده د توحید او کوشش کې آخرت غواړي فاولئک کان سعیهم مشکورا نو دا کسان دې کوشش د دوی قبول کړی شوی. دلته دا ونی چې چاله دې څومره ورکوو څومره نه داسې وي نه. آخرت تا ته ستا د کوشش امره میلاویږي دنیا تا ته د کوشش امره نه میلاویږي. نو عجیبه دا ده اصل چې موږ ته د کوشش امره میلاویږي هغه صرف امیدونو ته پرېښودي د قصه او کوم چې به کوشش نه میلاویږي نو هغې له ځان تباه و برباد کړو. کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک هر یو ته ورکو موږ د دې دنیا والونه او د دې نیکانو نه من عطاء ربک د ورکړې د رب ستا ده. خیال هم دی الله وایي د دنیا ګوره دومره غټ شی نه دی. څه دلیل دی چې غټ شی نه دی؟ کافرانو له هم ورکوي مؤمنانو له هم ورکوي.
نو په دې دې څوک صفت نه کوي چې ما سره دنیا ډېره زه ښه سړی او زه به خاص یم نه خاص خو په دې نه ځکه چې دقه شان دنیا د کافر سره هم ده وایه هلته به څه کوو مؤمن سره هم د کافر سره هم ده نو دا خو ورکړه د رب ده وما كان عطاء ربك محظورا او نه ده ورکړه د رب ستا منع کړی شوي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وګوره چې څرنګه غوروالی ورکړی دی موږ بعضو د دوی ته په بعضو باندې ټول یو شان خو نه دي که نه دنیا کې هم یو شان نه دي په رزق کې خو په آخرت کې هم یو شان نه دي اوس الله وایي دنیا له دومره توجه مه ورکوو چې آخرت دنه هیر شي اصل ځای هغه دی وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا او خامخا آخرت ډېر لوی دی په لحاظ د مرتبو او ډېر لوی دی په لحاظ د فضیلت ورکولو بس یې چې عقل کار کوي د عقل خاوني هغه به بیا په دې پوه شي چې د فایده په څه کې ده الله خو تا ته صرف خبره بیان لا تجعل مع الله الها آخر مگر زه د الله سره حقدار د بندګۍ بل وی که نه وي آخرت لوی مرتبو والا ځای دی نو که غواړي چې آخرت کې لوی مرتبې ترلاسه کړي نو دا خبرې درته الله کوي په دې عمل وکړه د څه نه چې منع کوي تا په دې روانه ایتونو کې دې نظام منع کړه دغه مرتبې به درته میلاو شي او چې سره ته وایي چې ویې که هغه وکړه نو اولنۍ مسله د څه راځي هغه د توحید کېدی نه شي چې آخرت کې تا ته اوچتې مرتبې میلاو شي او عقیده ستا عقیده ګډوډوي ځکه وایي مګر زه د الله سره بل معبود فتقعد نكيبني مگر زه څه مسله ده چا منځ کې څه کوو ښه مگر زه د الله سره بل معبود فتقعد مذموما مخذولا نكيبني بد ویلی شوی شرمولی شوی هغه انسان به جوړ شي چې بدی بیان شوی ده دنیا کې او آخرت کې او و به شرمي الله دا کس که به توحید پسې د مور پلار سره ښه کول مخکې تفصیل شوی دی ځای په ځای وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او فیصله کړې رب ستا چې بندګي مه کوئ سوا د الله نه وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره ښېګړه کوئ ځکه چې د الله نه بعد دنیا ته راتلو کې زموږ دنیا ته راتلو کې د هغوی پټ کردار دی او یو لوی سبب دی اما یبلغن عندک الکبر کچرې ورسي تا سره بوډاوالي ته د بوډاوالي خاص ذکر وشي چې دې وخت کې مور پلار کمزوري شي بله دا چې دا هغه عمر دی دا یاد ساتئ دا هغه عمر دی چې د مور پلار دې ورځې له بچي وغوښتو دی له بچي وغوښتو چې کله زه کمزوری شم چې دا بچی ماله د امسا کار وکړي دا بچی ماله د خپو کار وکړي د لاس کار وکړي دې دپاره نه یاد یې که دې دپاره نه چې کله پې ټوخی ولګي بیمار شي ته څادر په اوږه راواچې د کور نه وځي تېره کوم ځي وفا کړي چې کله هغه ته ضرورت شو نو تا لار بدله کړه چې کله هغه ته ضرورت شو نو ته د ښځې سره روان شوي چې زما ژوند دلته تنګ شوی دی دا نه دین دی نه پښتو ده نه سړیتوب دی نه انسانیت دی په هېڅ کې هم نه راځي چې ضرورت شو بیا دې تښتې نو چې تلي بیا خو په ځوانۍ کې به دې تلی وي که نه نو په ځوانۍ کې د هغه چې ځواني و ته کمزوری وي نو ته خوځېدی هم نه شوې ځکه ورته پروت وي ځکه ورته ناست وي خو چې کله کمزوری شو بیا دې ځي مور چې بوډۍ شو ته دې روان شوې یاره بس یو زمونږ هغه واړه او ښځه دا یو نیم داسې بېهوده وزر به بیان کړي واړه او ښځه سی چل واړه او ښځه سی چل له وړو او ښځو دا زمونږ مور له ګورېږي دې سی چلو شو ګورېږي دې ځه پلار زمونږ لږ سخت طبیعت دی نو سی چلو شو څه وکړو کور نه وباسو ویې وو کنځلې ورته وکړو ویې ټکو هغه لاوارثه خلکو ځي ته یې بوځو هلته یې پرېږدو
وی شرمو دا ورسره وکړو خو دې ښځې ته لږ ووایه که نه لږ ګزاره وکړه 100 کاله ژوند دی دې بچو ته دې ووایه که لږ ګزاره وکړه ته پلار پورې نښتې هغه ته ګزاره وکړه هغه داسې عمر ته رسېدلی چې کېدای شي هغه په خبره نه پوهېږي بیمار شوی دی سړي ته چې د بیمارۍ نه ډېرې چې دی څه غوسه کېږي بلډ پریشر دی شوګر دی زړه مسلې ګردو مسلې مثانې مسلې په دې کې به دی کارېږي نه او ته بلکل د ده نه داسې دغه غواړې لکه څنګه چې ځوان سړی کوم ځای عقل دی مور چې ده چې دا بس بوډۍ شوې ده ټوخېږي را ټوخېږي او ساده خبرې کوي نو څه وکړي دا کمې خبرې چې زه کوم دا سوچ مه کوئ چې دا زه د بل دنیا کوم دا دې پښتنو ته کوم دوی یې کوي دوی زما خوا ته ملګری راغلی یو کس هغه به یې درسونو کې هم کېناستو ډېر یو الله والا سړی د مخ نه ښکارېدو ما سره میلاو شو و چې عرض کړي الله دې هغه حفاظت وکړي نو ما سره میلاو شو ما ته وایي ځم کلي ته بس تا سره ما چې میلاو شم ما چې ته مخکې د سره تفصیلي ملاقات نه وکړه خاص درس کې ومې لیدو مشر سړی و ما ولې سي چې بس وي زما وي زه ختموم دا ګردې زما وي ډېرې زخم دي لکه تکلیف ډېر زیات شوی ده داسې نه چې دا خراب شي کار پرېږدي پیره ته قیسه وکړه چې د 35 او 40 کاله ته مزدوري کړې وه هلته بچو له کور جوړ کړو ما ماسپښین دا خبره ذکر کړې بیا دی وایي هغه لوی لوی بچي لوی لوی سړي دا 30 کالو 13 کالو 15 کالو بچي نو بیا چېرته هغو سره وران شوی دی چې تاسو د بېدیني کوئ مونځ اودس نه کوئ یو شی بل شی هغه مور مې وي د هغو په طرف نو دې 2 هلکانو نیولی د یو ډله په دې ګردو کې سکونه ورکړي زه چې کله دا قیسې شروع کړم د بعضو دا مطلب وي چې یاره که څه دی بیا د یهودو قیسه یې راواغسته یا د نصاراو زموږ په دې پښتنو کې دومره دي چې حیران به شي ورته دا هغه دي چې دوله 35 کاله او 40 کاله ځان ستړی کړی کور جوړ کړی نه هغه دا چل کوي سره د ښځې او بیا به زما دا خبره تاسو ته ځای په ځای رایادې شي چې د ځان نه کمقلان مه جوړوئ د خپل آخرت غم وکوئ د دې دنیا والو چې کم حق دی هغه ادا کوئ بس نور غم د څه وکئ خپل آخرت وکئ نو ځکه الله د بوډاوالي خبره کوي دې ټیم کې مور پلار ته څه شو ضرورت شو او چا ورکړي څه ناشنا یې ورکړي یو عربي وی د مور غریبي دا ژوند او د پلار ورسره هم دغه خو د مور اکثر دې نقطه کې چې کله دا ماشوم وړوکی دا بچی چې دا دقه دې کړکۍ ته او دروازې ته ناستې وي وی لوبو له وتی دی لا راغلی نه دی چې ځوان شي وی ملګرو سره وتی دی او سبق له تللی دی او لا راغلی نه دی سبق له تللی او راغلی دقه کړکۍ دروازه او چې کله واده وکړي چې وي د ښځې او بچو سره چېرته وتی دی خو لا اوسه پورې راغلی نه دی نو ټول عمر د دې غریبې دقه کړکۍ او دروازو انتظار کې تېر شي دا هغه استیاني چې د الله د حق نه بعد د دوی په موږ باندې غټ حق دی خصوصا کله بوډاګان شي هغه حدیث ته یاد دی اخیري نه دی هلاک دي شي هغه کس چې مور پلارې بوډاوالي کې موندلي او جنت ته لاړ نه شي خیره جبریل کړې وه امین په رسول صلی الله علیه وسلم ویلی دی نو تاسو ما ته وایي چې دا به قبولې شوي یا به نه تاسو پکې سوچ وکړئ بوډاوالي کې مور پلار وموندل او بیا هم جنت ته لاړ احدهما او کلاهما یو د دې دواړو نه یا دواړه خوشنصیبه به وي چې دواړه به بوډاوالي کې عمومي او چې یو عمومي دا هم د الله نعمت دی ځکه چې داسې ډېر خلک شته چې د هغوی سره یو هم نشتي او دا د جنت دروازې دي که الله تعالی درکړي نو ورننوځه پې مخکې د دې نه چې دا دروازې بندې شي او دا بله حدیث کې راځي چې څنګه تاسو د مور پلار سره کوئ تاسو سره به داسې کېږي نو ډېر په احتیاط ژوند تېروه ته ګورې د خپل بوډاوالي نقشه جوړې پوه نه شوې که زما په خبره ما ورته لګیا څه کوو د بوډاوالي د وخت نقشه د اوس نه جوړو څنګه چې کې دقه شان به راسره کېږي زما رب د چا سره ظلم نه کوي
فلا تقل لهما اوف، نو مواید دوی تا اوف قدره، اوف مواید. خا اوف کی خو دوی تا سبد ویل خو ندی کنه کنزلی اوف سړی دې لپاره کې کله سړی باید تکلیف او سخت ډېره شي، تا دوی دا ټکې مو دې د لسم د مور پلار زړه ته تکلیف رسي، که نو د دې نه اخوا څه دي بل څه دي چې الله دې تا منع کړي. اوف مه وایه، بس اوف مه وایه، ځکه چې د دې د لاسه د هغوی زړه ته تکلیف رسي. او دلته نه فایده ده، بعض ملګري د مور پلار ته هره بچی څه خبرې ډزه ورته رسي داسې نه ده پکار. هره خبره سړی مور پلار ته نه رسي. نن جو حدیث راغله، نن جو چې دی کپیل دا وي، نن کمپنۍ والا دا وي، نن یې دا وي، نن بیمار و، نن مې په سر لږ بوج و، دا سترګه مې لږه سره شوې وه او لاس مې لږ ګرېدو، خوا مې لږه پړسېدلې. هره خبره سړی نه کوي، مور پلار ته هره خبره سړی نه کوي. د دې سره د هغوی غم ډېرېږي. ته خو ته نه خبر، ته نه خبر، خو چې اوس ته د مازدیګري کې مور ته ټلیفون وکړي چې نن بس نن مې په دې معده تړلی او طبیعت مې ښه نه دی، ته سوچ وکړه ته دا اندازه مو ته نه شو لګولی، خو هسې یو ذهن ته راوله چې د هغې روجمات دی، د هغې پېشمنۍ هر څه لاړو ګډوډ شو، د هغې دقې سره سوچ دی زما دې بچي ته ولې تکلیف دی. نو تا خو پته نه شي چې په رښتیا به دې په معده دړي یا به داسې ماحول ګرمه ویلي به دي، خو څومره غټه مسله دې جوړه کړه، جوړه شوه که نه جوړه دي. داسې مه کوئ. ولا تنهرهما ومرټئ دوی، الله اکبر، سختې خبرې ورسره لږ مه کوه، رټئ مه. وقل لهما قولا کریما، ووایئ دوی ته وینا عزتمنه، خبرې چې کوئ ادبناکې کوئ، رټئ یې مه. او بله خبرې چې ورسره کوئ نو ادبناکې خبرې ورسره کوئ. دا یو نیم په مور پلار به داسې چغې وایي، والله پته یې نه لګي، ته به وایي چې دا ښکاري داسې دی خبرو کې چې لیدلي دي نه یې دواړه، چې لکه دی چې د خپل بچي سره لګیایي او هغه پلار یې زوی. دا بس خبرې د زناورو ته هم معلومې، بس خبرې زناورو ته هم معلومې. زناور هم نه دي چې ته پیشو سپی هغه بچي ته څنګه ګیر چاپېره راتاوي. بچي هم پوهېږي چې دا زموږ مور ده او دا مور هم پوهېږي چې دا زما بچي دي، خو ډېر انسانان ګوره په دې خبره نه پوهېږي. انسانان ډېر په دې نه دي پوه چې دا مې پلار دی دا مې مور ده، او په دې مور پلار کې هم دومره ظالمان شتي چې هغوی ته دا په دې نه پوهېږي چې دا مې بچی دی، د ده سره د رحم او د کرم معامله کول غواړي. الغرض الله وي دوی ته وینا څه وایه عزتمنه، خبرې ورسره کوئ جي تاسو دا ډېرو لږو خلکو کې دا ادب دی. خفه کېږئ مه، دا حقیقت تا ته ما ویلو پرون پلار ته به لګیا تا ته ما ویلو اځي دا ټکی ډېر بد ښکاري، ډېر بد، تا ته ما ویلو. خو یو سړی اوس مور سره لګیا دی، ته چېرته تللی وې؟ دا مور ده، سړیتوب یې زده که. اوس که ماشوم لګیا دی د 10 کالو، د 14 کالو، د 12 د 7 کالو، یو خو ماشوم دی، هغه په دې څه پوهېږي چې تا او تاسو، خو ته د اوسه پورې په دې پوه نه شوې چې تاسو او تا کې څه فرق دی. چې درسره میلاو شي پلار، که پلار راغی کمرې ته دی دغه شان پروت دی، لاس به داسې ورموي، پاسه ودرېږه، تندی وله ښکل که، لاس وله ښکل که. د دې ادب موږ کې ډېر کمی دی که نه؟ پښتنو کې دې ډېر کمی دی، ډېر. نو خبرې چې ورسره کې په سړیتوب دغه شان په لاره چې ځي شاته پسې ځه، دا هم ډېر نادرا چې ته څوک کوي. دی به ترې روان وي مخکې، ته راځه بیا ته راځه هلکه. حیا چې د سړي نه ورکه شي، هغه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، چې حیا د پکې نه وي ته هر څه کولی شي، چې حیا د پکې نه وي ته هر څه کولی. پلار ته چې وایي ما پسې راځه، او په دې طریقې سره
خبرې چې کینو عزتمني. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، او خکتک دوی ته وزر د عجزۍ د وجې د شفقت نه. وزر خکتک عجزي کوه، معنی دا وزر د انسان نه چې وزر په رښتیا راکته کي. معنی دا چې دوی سره کله میلاو شي کنه دا بدن بدن څه هغه بدن دې شي را ټول غونته کې شي غلی شي، دې ته وایي عجزي. یعنی ښه مټور سړی وي، مټور خو سره ځواني کې، او د دغه بوډۍ مور د 80 کالو هغه دې چې ونوړېږي او د هغې په مخ کې دا مټور ځوان خبرونه او د زور نه او د هر څه نه وځي، دې ته وایي عجزي کور مور پلار په مخ کې. نه خو صحیح ده، کله نه کله داسې کیدی شي، خو که بل فرض مور پلار داسې وکړي لکه دوی تپوس کوي که بچی دا وایي زموږ مور پلار پرخ کوي په بچو کې، موږ خو وایو چې مور پلار نه پکار چې پرخ وکړي. نه نه که بل فرض وکړي، که بل فرض وکړي موږ داسې وایو زه بل فرض وکړو پرخ کې وکړو. آیا د دوی دا پرخ کول مو تعالی د دې اجازت راکوي چې موږ د هغوی بې ادبي وکړو، د هغوی سره زیاتۍ وکړو، ویې ټکو، کنځلې ورته وکړو؟ څه ورسره کوې؟ پرون نابله زما خواله کس راغی، راسره مانځه نه بعد میلاو شو، سهار مانځه نه بعد وي پلار مې داسې او داسې او داسې او داسې او داسې. ما څه ورسره کوې؟ څه ورسره کوې؟ دا یو امتحان دی، صبر کوه، امتحان دی، صبر کوه. دغه پلار یې څه ورسره جیل ته بوځي ما که وایي که ټکوي که سزا ورکړي کنځلې ورته کوي، دا خو ته هېڅ هم نشي کولی. نصیحت ورسره صبر، بله لار نشته. نو د هغوی په مخ کې وزر یې څه کا کته کا، او چې د چا په وزرو کې دومره زور راشي چې ګزار پرې وکړي، دا لاس اوچتېږي څنګه؟ زه خو والله یعنې په لاره کې موږ سپین ږیری وینو، جومات کې مشر وینو، په دې مشر کې موږ ته خپل پلار را مخې ته شي، خپل تره، خپل ماما. او اسیم حدیث کې د رضی رسول صلی الله علیه وسلم هغه سړی موږ کې نه دی چې زموږ د سپین ږیري قدر نه کوي. عام سپین ږیري ته سړی برکتۍ نشي سترګو کې ورته سترګې نشي اچولی، او په دې پلار په دې کمزورو اډوکو باندې دا لاس اوچتېږي څنګه؟ الله اکبر. مور یعنې هغه ټول عمر چې تاله خوراک در کړی ستا یې خیال ساتلی، دا کوم لاس دی کومه لته دی چې اوچتېږي دغه بدن له به ته راشي؟ او چې کله دې بې غیرته دا ټکي که زه سخت وایم خو ده سره مناسب دی چې کله دې بې غیرته ته د د بچو خبرو کې چې دوی لږ واراوه، یاره واړه دي نو وهل، او ښځې خو جو کمزوری مخلوق دی، دا د بې حیا سړي خبرې او کاري. نو الله وایي وزر یې وزر یې څه کوي؟ وزر یې ښکته کا. بل دا چې ادب دا دی، ادب د مور پلار په مخ کې به د زور خبرې نه کوي. دا ادب ډېر ښایسته شی دی چې الله یې چا ته نصیب کړي، الله دې موږ ته نصیب کړي. دا ځان له یو خوندوره میوه ده، په دې باندې هغسې خلک پوهېږي چا کي. لکه ته پلار سره ناست یو کمزوری دی، ده به نوم یو وخت داسې ځواني وه زور یې و، ته یې ساتلی دی، ته به د ده په مخ کې زور خبرې نه کوې. دا ادب دی. موږ نږدې ورځو کې یو درس کې دا خبره ذکر کړې وه که نه چې د زور خبرې د مشر په مخ کې، د استاذ په مخ کې، د قدرمن سړي مخ کې دا بې ادبي ده. او د مور په مخ کې ته لګیا د زور خبرې کوي. نو هسې هم زنانه ده او بیا بوډۍ شوې ده، ته د هغې په مخ کې نه ته مور موږ هېڅ نه یو. زور وایي ستا دی، ستا زور چلېږي چې ته راته څه وایې هغه به کوو. نو الله رب العزت دی زموږ نه چې کومې کوتاهیانې د دغه غټو هستیانو په حق کې شوي دي، الله دې موږ ته معاف کړي. او د چا چې دغه مور پلار ژوندي دي نو الله دې توفیق وله ورکړي چې د هغوی خدمت وکړي او هغوی راضي کړي. وقل رب ارحمهما، ووایه ای ربه زما رحم وکړه په دوی، لکه کما ربیاني صغیرا، لکه څنګه چې تربیت کړی دی دواړو زما په وړوکوالي کې. د دعا په مخه وایه، په مخ
چې الله په دوی دې سره رحم وکړه لکه څنګه چې زه وړوکی را لوی کړی. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب ستاسو ښه پوه دی په هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي. ان تکونوا صالحین، که تاسو نیک عمله، فانه کان للاوابین غفورا، نو یقینا الله دې د پاره د هغه چا چې راګرځېدونکي دي الله ته بخښنه کوونکی. الله ما ته ستاسو نفسونو پته ده، کله کله دا یو نیم سړی د مور پلار سره ښه کوي ظاهره کې، او زړه یې صحیح زړه یې نه غواړي. الله وایي دغه ما ته پته ده. کله کله پلار په سړي خدمت ور واچي که زوی دې چې کار وکړه، ها وبه یې کړه ولاړ شه کار وکړي، زړه یې نه غواړي، دله الله اجر نه ورکوي. او الله په ده پوه هم دی، او الله په ده پوه هم دی، او دی فرما بردار هم نه دی. ولې نه دی؟ د زړه نه یې لګیا. دا خو یا دنیاوي رواج دی یا داسې لکه سترګې ترې سوځي د هغه په کور او جایداد کې ناست دی. ځکه چې مور پلار یې در خدمت ووایي که نه چې نشي کولی، نشي ګوره چې نشي کولی، او د اوس دې باري الله پې تا نه مجبوره کوي، خو د هغې مې یو طریقه ده. انشاءالله کوشش به وکړم. بلکل ولې نه، که الله وغوښته ضرور، نو خو صحیح ده که نه، که الله وغوښته نو چې کله د الله طاقت در کوي دغه خدمت وکړي، که طاقت یې نه و در کړی الله تا نه رانیسي. خو ته خو خبره په سړیتوب ووایه. ها بیا ختمې شوې پیسې، تاسو څه خورئ؟ تا ته چې د یو ورځ د پلار په وړوکوالي کې وي ته څه خورې؟ او پیسې دې ختمې کړې او داسې او داسې، نو ته څنګه د هغه سره دا حساب کوې چې تا پیسې ختمې کړې او د تاسو صحیح بعضو ته ماران هم د ځان نه جوړ کړي دي، او دا بچی چې خوري دی ورته داسې ګوري خولې ورته چینګې نیولي خوشحالې، ښه که نه؟ سخت ورته خوشحالي چې دا بچی دا غټې غټې نوڼۍ چې څومره نوڼۍ غټۍ دی ورته خوشحالي. سبحان الله. او چې دا نوڼۍ تاله در کړي ته د هغوی په خوراک خفه کېږي. څومره عجیبه خبره ده. خو دا هغه څوک کوي چې هغه بېدینه وي، سړیتوب پکې نه وي، الله والا داسې نه وي. الله والا د مور پلار ډېر خیال ساتي. هغه صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي باره کوي جنت ته تللی ومه او دی مې پکې ولیدو، تپوس مې وکړو چې دی جنت کې څنګه؟ وایي چې د مور سره ډېر ښه دی، د هغې د لاسه راغلی. او اویس القرني تابعي و، او رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب ته که تو سره ملاو شي ځان له دعا وغواړه، هغه سړی وایي د مور سره ډېر ښه کوونکی دی، هغه دعا الله قبلوي. نیکان خلق کو خبره د هغوی خو جدا صفحه د باسه ټیم نشي کېږي چې ما تاسو ته واقعي ذکر کړی چې نیکان خلق د مور پلار څنګه خیال ساتي. ته به ورته حیران شي، ته به ورته حیران شي چې هغه څنګه خیال ساتي. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، او ورک خپلوانو ته حق داغه او مسکین ته او مسافر ته. د مور پلار د حقوق نه بعد د نور خلکو حقوق شي. ولا تبذر تبذیرا، او مخرج کوه مال په بې ځایه خرج کولو سره، اسراف مه کوه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقینا بې ځایه خرج کوونکي دي رونه د شیطانانو. وکان الشیطان لربه کفورا، او دی شیطانان او دی شیطان در بخپل ناشکران. یو ګوره مال بې ځایه خرج کول دا په انټرنیټ باندې دا به اسراف کې راځي. ښه یو دومره انټرنیټ چې څومره ته څه دی ضرورت، یو دی نه زیات. یو لا یاره چې عقل د سړي ختم شي یو دین باندې نه پوهېږي نه، ګډوډ کارونه کوي. نیټ یې اچولی، پیسې ور اچولي، څه کې د دوو پښتنو یو بل ته کنځلې روانې دي. زه یې ګورم زمونږ پښتنو ترقۍ ته ګوره، مونږ ګوره په 2023 کې وو، په 2023 کې مونږ ایله ویله دیزې ته راورسېدو چې 2 کسان کنځلې کوي. مونږ پروګرام ګورو، پروګرام لکه دا نورو قومونو والا څه کوي چې کله دیني پروګرام غټ یا سیاسي پروګرام غټ یا تجارتي مسایل په غټه سطح چیړي یا ډاکټران را جمع کیږي
نو دوی اشتهارات او یو شی او بل شی او خلک په انتظار یو پروګرام به ګورو منګه ډډه لګولي چې هغه دوه به یو بل ته کنځلې کوي موږ به داسې پیسې به هم ورکوو نیټ به زما نه لګي پیسې به هم لګي یا به یو ذهني بیمار غریب لګي کنځلې به کوي موږ به پروګرام ګورو ګوره موږ کوم ځای ته رسېدلي یو زموږ ترقۍ ته وګوره یو ذهني بیمار به کنځلې کوي موږ به ورته پراته یو پراته به ورته بدل به څه کړو دې پروګرام له موږ منځ هم پرېږدو درس هم پرېږدو تجارت هم پرېږدو کاروبار هم پرېږدو مور پلار هم پرېږدو پروګرام روان دی بیا د هغې نه بعد چې دغې نه فارغه شو بیا کرکټ روان دی او ښه دب کې دا نیټ چلېږي لږ چې دی بازار ته ورښکاره شي نیټ به یې دوکان باندې داسې ول جوړي که نه هغه یو پکې مي چې د تېر شوي روژه ماتي د تېر شوی ماښام روژه ماتې ورسره نه و هغه هم ولاړلی څه کوي نیټ خو به ډکې اسراف کې راځي دا د دې به الله تپوس کوي کار دی مصروفه یې پکې کاروبار دی ضروري چې کوم د یومیه د ژوند ضروریات دي هغه پې پوره کې دین پې زده کې په دنیا کې پې ترقي کې ته چا نه یې منع کړی خو دا ګډوډ کارونه د ګناه د فسق او فجور او پالتو دا څه دي دا اسراف دی او حیران به شي والله یو پیر دا یو لیونی دی د خلکو مشهور کړی دی ډېر نوم به یې نالو پرېږده که بیا هسې به خلک زما د دې بیان سره تصویر ولګوي اوس په دې څو لیوني دي د کمې هغه به لګوي الله اعلم نو د هغه په باره کې یو کس وایي چې ویډیو کې لګیا دی که څوک د سره ملاقات کوي نو د پلاني ټیم نه پلاني ټیمه پورې او که بیا څوک دې نه بعد رالو نو دی به نه ما ذهن کې وي چې ما زما دماغ کې خو به غټ ډش شوي زه ته ملاقات ته درځم او بیا دې خبرې ته د دې ټیم نه د دې پورې که رالی بیا یې نشتي ستاسو څه خیال دی چې څوک به نه تلي ملاقاتونه له نه ما د هغه نوم نه دی اخیستی نه او نه مې دغه مراد و هسې به څوک نه ټارګېټ کوو ما د هغه نوم نه دی اخیستی او نه مې دغه مراد و دا یو کس بل و د هغه پروګرام شوی دی ته بل تم ګوري او که ته هم پیسې لګوې چې ته دې دومره خبرې مقصد د خبرې دا دی چې دا زموږ د پښتنو ترقي ده که شاته تللی دي شاته دی پیسه هم لاړه دین هم روان دی وخت هم روان دی سړیتوب هم روان دی عزت هم روان دی سبحان الله او موږ پوه نه شو زه دا نه یم چې نیټ مه استعمالوي استعمال یې کوي ښه کار دپاره په دین کې ترقي وکړه که دنیا کې وکړه پیسې پې وګټه تجارت وکړه رابطې د مسلمانانو سره جوړې کړه د غریبانو سره منډه ووه مرسته وکړه ته چا منع کړی خو موږ ته ته دا وایي چې د ګناه کار پې مه کوه پیسې هسې مه پالتو کوه دې نیټ کې چې دا پیسې دلته لګې دا رواله یو داسې څه کې ولګوه چې ته پې ترقي وکړي یا دا قوم پې ترقي وکړي یا د مسلمانان ترقي وکړي الله زموږ په حال رحم وکړي كم زيقون وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها او كتمخ علي د دوینا د پاره د طلب کولو د رحمت د رب ستا چې امید لري ته یعنی که چېرته د خپلوان ستا خواله راشي او ضرورتمني او حاجتمني او ته ترې مخ واړې مخ ترې ولې واړې یعنی اراده دې ده چې رحمت د الله به ولټومه امید لري رحمت د الله نه مراد څه دی مال به میلاو شي خو فیلحال را سره نشتی امید دې شتي چې الله به مال راکړي دوی له به یې ورکم ترجوها چې ته د هغه مال امید لري فقل لهم قولا میسورا نو وایه دوی ته وینا نرمه
بیا که واپس کیم نو خبره څه وکړه نرمه خبره وکړه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، او مگر زو لاس خپل تړلی شوی سټ سره. مخکې ته منع کړې د اسراف نه، اوس تا ته څه وایي بخل مه کوه، دا هم نه چې ځان دې د مرۍ نه نیولی. ولا تبسطها كل البسط، او مه کولاوه دا په پوره کولاوالو سره. فتقعد ملوما محسورا، نو کې بنې ملامت کړی شوی ستومانه شوی. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقینا رب ستا پراخی رزق چا لره چې وغواړي او کمی. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، یقینا هغه دی په بندګانو خپلو خبردار لیدونکی. رزق د الله په لاس کې دی، هغه یې تنګوي او هغه یې پراخه کوي. نو که یو سړی بخل وکړي د دې سره مال نه پراخه کېږي. چېرې زه به بخل وکړم مال به څه شي پراخه به شي ډېر به شي. نه، هغه خلک وایي که نه پښتانه متل کې وي د سخي او د بخیل یو شان لګي، یو شان. خو د بخیل غریب په دې ډیکو تی ولګي که نه، او دې خبر نه دې خوشحالي چې لازم بیا دنم داسې ولګي که نه، سم ورسره په عذاب شي. اخره کې چې حساب وکړي یاره وایي زما نو خو هغه پلانې دا چې مې پاک ورځ په یو ځای داسې کړی نو حیا به مې پاتې شوی، عزت به مې پاتې شوی، کار به شو، نقصان مې وکړو او خلک راته بخیل هم وایي، نو مې لاړه ورسله. رزق د الله په لاس کې دی، چاته ډېرې چاته کمی. نور نصیحتونه الله کوي. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، او مه وجنئ بچي خپل د یرې د لوږې نه. مخکې وکړه رزق د الله په لاس کې دی، هغه یې پراخه کوي، هغه یې تنګوي. نو ته بیا بچې سله وجنې د غریبۍ د لاسه. بعض وایي غریبي ده که نو ورې تا د رزق چا درکوو؟ ځکه الله وایي نحن نرزقهم وإیاکم، موږ رزق ورکوو دوی ته او تاسو ته، بچو له بدله موږ رزق درکوو او تاسو له هم درکوو. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، یقینا وجل د دوی ګناه ده لویه. ولا تقربوا الزنا، ومه نږدې کېږئ زنا ته. داسې نه دي ویلي چې زنا مه کوئ، مه نږدې کېږئ، یعنی اسباب د زنا چې کوم دي هغې له مه ورځه. کول خو پرېږده، رب العالمین لاره بنده کړي. مخکې موږ په دې باندې څو پیرې خبره وکړه. نو هغه څه اسباب دي چې زنا ته سړی رسوي؟ غلط نظر، بارک الله فیک، غلط نظر، غلط ملګري، د زنانو پردو زنانو سره اختلاط، غلطی رابطې، انټرنیټ غلط استعمالول، غلط مجلسونو کې کېناسته، د الله نه نه یېرېده، بې پردګي، بارک الله فیک، بې پردګي. او دلته ورور غلط سوچونه چې ځان له ناسي او د ګناه طرف ته سوچونه او فکرونه کول. سړی به بیا واقع شي کله یو پیر چې سړی سوچونه ډېر کوي د ګناه که نه، نو بیا ده کې یو تنده پیدا شي چې اوس زه دا کوم سوچ چې زه کوم چې دا زه پوره کړم. نور د فحاشۍ خبرې ډېرې کول، بارک الله فیک، چې د کوم سړي په خوله د فحاشۍ دا خبرې ډېرې که نه، نو دی کله په دې کې واقع شي فعلا. شی لږ ورو کړه یې بند کړه. نور څه شتي؟ بارک الله فیک، سندرې او ټپې اورېده، دا هم د زنا طرف ته دعوت ورکوي. ځکه چې په سندرو کې څه تا ته څه وایي چې الله نه ویرېږه، خو جانان کته او جانان بره، ټوله نقشه تا ته د پردۍ جنۍ جوړوي او جنۍ ته نقشه د پردي هلک جوړوي. ناکې به یې دې نه باندې اوس بر شو زنا وکړي، والعیاذ بالله. دا ټول هغه سری دا مونږ چې ذکر کړو نور پاتې شو ډېر. هغه شاعري چې هغه د فحاشۍ نه ډکوي، بارک الله فیک، دا هم زنا طرف ته دعوت ورکوي. د دې هر څه نه ځان لرې ساتئ.
که غواړي چې د زنا نه بچ شي د سره به دې ته نږدې کېږي نه. انه كان فاحشا یقینا دا بې حیایي ده، وساء سبیلا او بده لاره ده. ګوره مخکې الله وایي بچي مه وژنئ، زموږ د بچو حفاظت. نو بیا وایي چې زیناګانې مه کوئ چې نسبونه هم ګډوډ نه شي، د نسبونو حفاظت. نو اوس وایي چې د یو بل د وینو به هم خیال ساتئ. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، او موجنی نفس هغه چې حرام کړي دی الله وجل داغه مگر په حق سره. ومن قتل مظلوما، او څوک چې وجلی شو په ظلم سره، فقد جعلنا لوليه سلطانا، نو یقینا ګرځولی دی موږ د وارث داغه دپاره طاقت. فلا یسرف فی القتل، نو زیاتې دې نه کوي په وجلو کې. انه کان منصورا، یقینا د سره مدد کړی شوی دی. بې ګناه به څوک نه وژني، او که څوک راولګېدو بې ګناه کس مړ کو، نو الله وایي چې وارث د دغه مقتول له موږ طاقت ورکړی دی. طاقت ته څه دی؟ او که دې سره درې خبرې ذکر کول غواړي. طاقت هغه څه دی؟ دیت، معافي، قصاص. یا معافي د دیت سره، یا معافي بې د دیت، هسې معاف کوم، یا قصاص. الله وایي دا حق دی، شریعت دی، او الله عدل او انصاف والا بادشاہ دی. فلا یسرف فی القتل، زیاتې به نه کړي. زیاتې دا دی غوږ ورته کېدی او سوچ کوي چې پښتانه کوي که نه کوي. زیاتې دا دی چې د قاتل چا چې وجلی دی د هغه په بدل کې بل ته مړ کړي. لکه ګناهګار یو دی، تا راونیو بل، دا زیاتې دی. دغه شان قاتل یو دی، تا دوه مړه کړو، زیاتې نه دی. روغه به کوو، معافي به کوو، خو خور به راکې، نه دی زیاتې که نه؟ خفه نه شي، دا زیاتې هم دی او دا بېغیرتوب هم دی. دا بېغیرتوب دی. برید یار ته وایي راته وایي سحر ماښام وله تیل هم ورکوي چې مونږ پښتانه، او بیا چې سړی مړ کړو بیا پکې خور ورکړه. لکه ورشه ته هلته کښېنه وه، زه دا ناست یم، وژنئ مې، معاف کوئ مې، هر څه زما د خور په دې کې څه کار دی؟ ډه زما کوه، خو زه پکې خور. دا د غیرتي سړي خبره ده که نه؟ څلور پنځه وروڼه دي، روغه وشوه، په شریکه دوی خور را روانه کړې ده، کور ته راولي. په سوره کې چې ورکي، دا سوچ مه کوو چې دا داسې ژوند تېري لکه څنګه چې ښځه د خاوند سره تېري. ما ته یو کس ویلي والله د الله په جومات کې د قسم خورم، او شکایت یې ماته راوړی چې دې مسلې حل څه دی. جنۍ په سوره کې ورکړې ده، او هغه کور کې 8 هلکان دي، او ټولو سره زنا کوي. نو دلته دا بل طرف ته هغه یار خوشحاله دی، وایي ما سړی وژلی دی، زه به وایي څوک یم. او دا خپلوان ولم ښکرې غوړۍ را غوړۍ وي، دی بادر سړی دی، یو وخت کې ډز هم کړی. دا د کوم ځای غیرت شو؟ دا ظلم نه دی؟ ظلم دی. الله وایي داسې به نه کوئ. ټولو ته سپک ګوري، دا صحیح ده بلکل. عیسی صاحب وایي چې ټولو ته به سپک ګوري. دې کې شک نه چې ټولو ته به سپک ګوري، چې یعنې د دې رور زمونږ سړی وجلی دی، نو ستاسو څه خیال چې عزت به وله کوي؟ نو دا ګوره، دا چورلټ حرام دی. چورلټ پېژنې که نه؟ چورلټ ځای وم که دې سره چې دا خبره اثر وکړي، بلکل داسې حرام دی چې د سره پکې ګنجایش نشته. دا ظلم دی، دې نه ځان لرې ساتئ. ولا تقربوا مال اليتيم، ومن نږدې کېږئ مال د یتیم ته، الا بالتي هي احسن، مگر باغه طریقه چې هغه خیسته طریقه دا دی چې ته د ده د مال استعمالې د ده دپاره، بیا صحیح ده. حتی یبلغ اشده، تر دې چې ورسېږي ځوانۍ ته. واوفوا بالعهد، او پوروالۍ وکړئ په لوز. ان العهد کان مسؤولا، یقینا د لوز تپوس به کېږي. واوفوا الکیل اذا کلتم، او پوره کوئ پیمانه کله چې پیمانه کوئ.
وزنوا بالقسطاس المستقیم او طول کوئی پتلا برابری سرا یره دی ناب طول کی چیز منگ پا علاقوں کی کم بد حل روان دے کنا یعنی سڑے ہوئی چا اللہ دیر صابر بادشاہ تھی دیر صابر زمانگ دا نافرمانے دیر زیتی شوی دی واللہ اوسو ما غرب لا منگ لی رزق را کئی او پا منگے دا رحمتون راوری کی سہار ماخا دیر کریم بادشاہ تھی ناب طول کے سنگ اللہ وان دے کمی دو کی دڑا کی علت روانی دی زیم چی کی دیشی دا دنیا پا نور ملکونو کی دا نہیں ذالک خیر و احسن تأویلا دا دیر غور کار دے و خیستان جام والدے ولا تقف ما لیس لک به علم او مروانی گا پاگ سپسی چی نئی تاثر پاگی باندی علم بل ادب داری چی بے دلیل خبرو پسی مزا دا ادبم پختنو دا پارا دیر ضروری دا جدی کی سوچو کی منگ دا بے دلیل و بے تحقیق خبری خورو او خوروی پا دیزه که چی موی منو لکه اس ما سره کس ملاو شی کنه جماعت تزویزم خبر خو نی نا اوی مرکو بس دا مدد دوست دنه تب اوس نکوم چی لکه چاوی یا سنگ خزلانو فل کورت رو جماعتی ٹیم کی دسترخوان خبر خو نی کنه نا اوی مرکو اگو یو دزه ٹیلیفون نروا حسنو دا او کسی لانو خورشو آخرہ کی پتہ ہو لگی دا چی اگر دی چی کم کس یا دی چی مرکڑی دی اگر دانی دی اگر دا پنو من بل کس دی وہ سی مزہ اکڑا دا دوبرا افسوسور چیوشو دا دوبرا غمور چیوشو دوبرا تحقیق نشتی خواہ چی سڑے تا پوسو کی جی سوکو چا ولی نو بے دلیل خبرو بسی مزی دا شان دینی خبری دینی دا علم پا خبر بسی مزہ چی اگر سی اگر بے دلیل دا علم پا بے دلیل خبر بسی با نسی آگا خبر با دا علم منی چا آگا سر دلیلی دا اللہ منتویلی ان السمع والبصر والفؤاد یقینا غوگا استرگا ازرا کل اولائک کان عنه مسئولا دا دی طولو ببارکی بتپوس کیگی ولا تمشی فی الارض مرحا او مگرز پزمکا کی پتکبر سرا انک لن تخرق الارض یقینا تنشش لول ازمکا ولن تبلغ الجبال طولا ونشر سیدے غرون تبو قدوالی کی نبی تکبر دے سکے ازمکا نشش لولے او غرتا نشر سیدے نبی اسیشی تکبر کیا جزی کو کل ذالک کان سیئو عند ربک مکروها دا طول پا دی کی بدکارونا پنیز دربستا ناروا دی ذالک دا چی ذکر شو مما اوحا الیک ربک من الحکمہ دا حق سندی چی وحی کردی دا تا طرفستا دا حکمت دا خبرونا دا چی تیری شوی دا خبری دا سدی خبری دا حکمت تی کزان نا حکیم جوڑو الگواری نو دا خبری و بزان کرا ولی ولا تجعل مع اللہ الہا آخر او مگر زو دا اللہ سر معبود بل فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا نو گزار بکڑی شی پا جہنم کی ملامت کڑی شوے رٹھلے شوے گور نصیحتونو ابتداء دا دین شیوہ او گوری کنا آیت نمبر دی 23 نا 22 دوشتم نمبر آیت تیسری بکی لا تجعل مع اللہ الہا آخر مگر دو دا اللہ سر بل معبود دا نصیحتون اللہ شروع کرو بے ختم کرو دلتا پا دی آیت باندی چی اگد نہ دیرشم او پائی کی دی ولا تجعل مع اللہ الہا شروع پا توحید او ختمی کی پا توحید باندی اہم دے دیر توحید ادین بغیر نستا دنیا کی گزارے کی دی شو نا آخرت کی افا اصفاکم ربکم بالبنین آینو غرکڑی رب تاسو پزامنو مخیو کنچن اللہ سر بل معبود مگرزوئی دا مشرکانو بدی بیانی چی دوی زان لزامن غرکڑی دی او اللہ دا پارے لونا گرزولی دی
افاصفاکم ربکم بالبنین این غرکڑی تاسو رب ستاسو پزامنو واتخذ من الملائکة اناثا او نیولی دی زان لرا دا ملائکون لنا انکم لتقولون قولا عظیما یقینا تاسو خامخا وائی وینا لویا دا وڑا خبر خونه دا کنا غټه خبره ده ولقد صرفنا في هذا القرآن او یقینا بیان کړی دی موږ په دې قرآن کې قسمه قسم مثالونه ليذكروا د دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي وما يزيدهم الا نفورا ونزياتي دا قرآن دوی لره مگر نفرت بدبختی نه خدا ده چې څومره وحی ډیریږي او د یو سړي ورسره نفرت ډیریږي دوی دومره غټه خبره وکړه غټه خبره څه ده چې ملائک د الله لونه دي منځ کې الله وایي چې ګوره ما قسمه قسم طریقو سره دوی د دې خبرو نه یېرولي دي واسره یې پیدا کړي نو بیا هغه خبرې ته راواپس شو الله قل لو كان معه آلهة ووایه کوې د الله سره معبودان كما يقولون لك چې وایي دا مشرکان اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا فدغه وخت به خامخا هغوی طلب کړی وی خاوند د عرش ته لاره یا لټولی به یې وی خاوند د عرش ته لاره د دې دوه مطلبه دي که چېرته په رښتیا د الله سره معبودان وی لکه څنګه چې مشرکان وی هغوی به لټوله لار د څه شي د عرش د الله لار به یې لټول د دې یو مطلب دا دی چې که هغه هر څوک هم وی خو هغه به هم کوشش دا کولی چې د الله ته په څه طریقه نږدې شوی ځکه د الله نه زورور خو څوک شتي نه او الله خالق دی نو که تاسو هر څوک د الله سره شریک ګڼئ او که وی بالفرض شتي خو نه که بالفرض وی بل معبود هغه معبود به څه کولی هغه به هم لار لټولی الله ته ولي چې نږدې شوی دویم مطلب دی کې دا دی چې خامخا هغوی به لار لټولې الله ته د رسېدو چې په الله باندې زورور شي ځکه چې یو معبود دی بل دی نو هغه به کوشش کوي چې زه زورور شم په الله باندې او دا نظام زه والم په خپل لاس کې خو چې داسې څه ونه شو نو پوه شي چې هېڅوک نشته او په الله به څوک زورور شي الله اکبر نو چې نشي زورور کېدی معنی ده چې څوک شتي نه د الله نه بل معبود نشتی په حق نشتی سبحانه وتعالى پاک دی الله اوچته عما یقولون علوا کبیرا دا غنه چې وایي دوی په اوچتوالي ډېر سره د دغه خبرونه د دې ګډوډو د کوسلو قصونه الله ډېر اوچت دی تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن پاکي ویغه الله لره اسمانونه او ځمکه او هغه څوک چې په دې کې دي وان من شیء الا یسبح بحمده او نشتی شی مگر پاکي وی سره د صفتونو د هغه نه ولکن لا تفقهون تسبیحهم مگر تاسو نه پوهیږئ په تسبیح د هغوی باندې موږ د هر مخلوق په ژبه خو موږ نه پوهیږو خو دا ایمان دی څه چې هر مخلوق د الله تسبیح كمن بيبويو كمن بينبويو الله رتويلي إنه كان حليما غفورا يقينا الله صبرناك دي بخون كي دي سبحان الله سات مخي ما كما خبروك چلا دي صابر بادشاہ دي ورسر بخون كيم دي كن وس الله رب العزت د مکی د مشرکانو زد و عناد بیانی الله ډیر مهربان دی او خود دې کافرانو سره سختی کړې ده ځکه چې اوی الله ته غاړه نه دی اخوځي یا مخکې وایي چې هر شی د الله پاکي بیانوي خو دې ظالمانو مشرکانو ته وګوره دوی بیا هم الله ته غاړه نه ایږدي نو چې غاړه نه ایږدي زدیان دي عنادیان دي نو الله یې په قرآن هم نه پوه کوي وإذا قرأت القرآن أو كلت الولت قرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة غرزو من پمنستا او پمنس داغ کسانو کی چې ایمان نه لري په آخرت باندې حجابا مستورا پرده پټه کله چې ته قرآن ولي نستاو د کافرانو منځ کې الله وی سره ولم
پرده راولم وجعلنا على قلوبهم اكنا او ګرځولي دي موږ په زړونو د هغوی باندې پردې ان یفقهوا چې پوه نشي په قرآن وفي آذانهم وقرا او په غوږونو د هغوی کې بوج لره. ولې دا خو سره الله بیا ظلم نه کوي والعیاذ بالله، زده او د عناد د لاس. او ګوره موږ سره آیتونه تیر شو که نه، کما لم یؤمنوا به اول مره، دوی اول پیر نه دی منلی، نو چې نه دی منلی الله چې بیا توفیق وابستو. نو د الله نه یېرېږه ښه، د الله نه یېرېږه. تاسو ټولو ته وایم چې کله الله عبادت ته نه پرېښودی که نه، نو سوچ وکړه ویېرېږه داسې نه الله ستا او د عبادت منځ کې پرده راوستي. د الله یو سزا ګورې دا ده ښه چې دلته دې مشرکانو له ورکړې ده. قرآن لوستلی کېږي، قرآن لوستلی کېږي او د نبي په ژبه، خو د دوی او د هغه په منځ کې پرده ده. دا داسې پرده نه چې ټوکی دی، پرده داسې پرده ده چې د دوی او د حق په دې منځ کې یو حایل یو دیوال جوړ شوی، دوی د حق نشي منلی. او په غوږونو کې بوج دی، اواز اوري خو دغه حق پرې نه اوري. الله دې داسې عذاب نه موږ وساتي. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، او کله چې ته یاد کړې رب خپل په قرآن کې په یووالي سره، ولوا على ادبارهم، نو واوړي دوی په شاګانو خپلو نفورا نفرت کوونکي. د توحید دا ټکی الله وي په دوی باندې ډېر بد لګي. تر الله د توحید باسو کې دوی سمداسې ټوپونه ووایي منډې کې. نحن اعلم بما يستمعون به، من ښه پوهېږو په هغه څه چې دوی غوږ ږدي په هغې سره. اذ يستمعون الیک، کله چې دوی غوږ ږدي تا ته. معنی دا د الله وایي ما ته د دوی د نیت پته ده چې دوی تا ته په څه غوږ ږدي. خیال دې لږ ساعت مخکې ما ته وستو چې الله خو ظلم نه کوي، ولې دا پرده راله؟ الله وایي ما ته د نیت پته ده. نو چې د نیت الله ته پته ده، د مخکې الله فیصله وکړه پردې پکې راواچوه. وإذ هم نجوا، او کله چې دوی جرګې کوي، اذ یقول الظالمون، کله چې وایي ظالمان، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تابعداري نه کوئ تاسو مګر د هغه سړي چې جادو پې شوی دی. په خپلو جرګو کې ظالمان دا قصې کوي، دوی د هدایت لایق دي، پرده الله سې نه ده راوستې. وایي په ده باندې څه چل شوی دی؟ جادو پې شوی دی. دا آیت بعض خلک پیش کوي، بعض هغه ګمراه وي چې رسول الله وسلم باندې جادو نه و شوی مدینه کې، وی دلیل پیدا دی ځکه چې یهود مشرکان وایي چې په ده جادو شوی دی. نو یو خو دا قرآن او حدیث ټکراو راوستی دي، حدیث صحیح بخاري کې دی. بله دا آیت مکی دی، او هغه جادو چې شوی نه کم یو کم ځای کې و، مدینه کې و. بل هغه جادو چې رسول الله وسلم باندې شوی حدیث جادو نه و، هغه صرف د رسول صلی الله علیه وسلم په خیالاتو یې اثر کړی، په دین ولا اثر نه و کړی. په دین ولا څنګه اثر کوي؟ هغه پیغام راوړی. ولې داسې وشوه؟ الله غوښته داسې چې دې امت ته د جادو د نقصان او د دې د ختمولو او د دې د حقیقت او د دې هر څه پته ولګي. بیا د هغې باره کې ډېر حدیثونه دي، ډېر یو نه دی. خو دا وایي جي ولې؟ وایي عقل جي دا خبره نه مني. کم خلک چې عقل د قرآن او حدیث مقابله کې استعمالي، هغوی دا ګډې وډې وایي. انظر کیف ضربوا لك الامثال، وګوره چې څنګه بیانوي دوی ستا دپاره بد مثالونه. فضلوا، بس ګمراه شول. فلا یستطیعون سبیلا، نو طاقت نه لري دوی د نیغې لارې. دا د نیغې لارې طاقت چې نه لري. ولې؟ د رسول صلی الله لپاره بد مثالونه بیانوي. هسې خو الله پرده نه راوستي کنه. یوازې دغه نه، وقالو وایي دوی اذا كنا عظاما ورفاتا، ایا کله چې شو موږ هډوکي او زره زره، ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، ایا موږ به ژوندي کړی شو په پیدایش نوي سره. دا سوال دوی دې دپاره نه کوي چې ځان پوه کوي، انکار کوي. چې خاورې شو زره زره شو بیا به الله موږ راپاسوي. قل ورته ووایه کونو حجارة او حدیدا، شی کاڼي یا وسپنه. ستاسو سره خو دا غم دی چې خاوره شو الله به هم څنګه راپاسي. ورته ووایه که کاڼي شی که نه، او یا یې څه شی
وسپنه شي یا دغم پرېږدئ او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا بل مخلوق د هغې نه چې لوی ښکاره کېږي په سینو ستاسو کې د دغې نه لوی مخلوق بل وګورئ چې تاسو ته غټ ښکاري بیا به الله تاسو راپاسئ نو دوی به بل سوال کوي فسیقولون زر دی چې وایي به من یعیدنا څوک دی چې دوباره به راژوندي کوي موږ قل ورته ووایه الذي فطرکم اول مره هغه ذات چې پیدا کړي یې تاسو اول پیر څنګه جواب یې ورکړو چې دا خو تاسو منئ چې اول پیر الله پیدا کړو دغه الله به بیا راولي بیا به راپاسئ فسینغضون الیک رؤوسهم نو زر دی چې اوبه خوځوي دوی تا ته سرونه خپل ویقولون متاهو نو وایي به بیا چې کله به یې دا هر سوال کې دوی نښلي اخره کې خبره څه ته راواچوله کله به راځي مذاق یې ته جوړ کړو بلکل قل ورته ووایه عسى ان یکون قریبا امید دی چې به دا نږدې د صبر وکړئ یوم یدعوکم په کومه ورځ چې آواز به وکړی شي تاسو ته په دغه ورځ به دا کېږي او د قیامت ورځ ده فتستجیبون بحمدې نو تاسو به قبولوالی وکئ د هغه د حکم سره د حمد ویلو د هغه نه چې سره ته الله ویو څنګه م راپاسئ هم اقه به کېږي څه چې الله غواړي او چې کوم ځای ته الله دا مخلوق را جمع کړي اقه ځای ته به را جمع کړي وتظنون ان لبثتم الا قلیلا او ګمان به کوئ تاسو چې نه وئ ایثار شوي تاسو مګر لږه موده الله په دې منځ کې مؤمنانو ته یو ادب ښیي هغه ادب دا دی چې کله تاسو د مشرکانو سره خبرې کوئ نو نرمه لهجه استعمالوئ ځکه چې د کافر سره خبرې روانې نو کله نا کله به کې لازم سړی څه ته واوړي سختو خبرو ته واوړي او شیطان خو دا غواړي چې دعوت ګډوډ شي نو الله دلته ادب ښیي وقل لعبادي ووایه بندګانو زما ته یقول التي هي احسن چې وایي د هغه خبره چې هغه ښایسته ان الشیطان ینزغ بینهم یقینا شیطان فساد چې په منځ د دوی کې ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا یقینا شیطان دی د انسان د پاره دشمن ښکاره شیطان خدا غواړي چې څه وشي جنگ جوړ شي خبره ورانه شي تاسو یې مه منئ ربکم اعلم بکم رب ستاسو ښه پوه دی په تاسو دا هر چې حقیقت الله ته معلوم دی اراده ورته معلومه ده ان یشاء یرحمکم که وغواړي هغه رحم به وکړي په تاسو او ان یشاء یعذبکم یا که وغواړي عذاب به درکړي تاسو ته وما ارسلناک علیهم وکیلا او نه یې لېږلی موږ ته په دوی باندې ذموار د هر څه علم د الله سره دی نو چې د الله سره د هر څه علم دی نو ای پیغمبر ته ذموار نه په دوی باندې ستا کار صرف هغه دعوت ورکول دي بیا د دوی حقیقت هغه ټول الله ته معلوم دی ځکه الله دا وایي که الله وغواړي رحم به وکړي که الله وغواړي عذاب به ورکړي وربک اعلم بمن فی السماوات والارض او رب ستا ښه پوه دی په هغه چا چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض او یقینا غوره کړي دي موږ بعض پیغمبران په بعضو باندې الله په ټولو خلکو پوه دی چاله پیغمبري ورکول مناسب دي چاله نه بیا پیغمبرانو کې ټول یو شان نه دي ګرځولي څوک یې غوره کړي بعضې غوره کړي په بعضو باندې او الله ته پته و چې څوک د هغې لایق دی او د دې تفصیل هم سوره بقره کې تیر شوی چې د څنګه غوروالی الله ورکړی دی وآتینا داود زبورا ورکړی و موږ داود علیه السلام ته زبور کتاب یعنې هغه کم پیغمبران چې الله غوره کړي دي په هغو کې یو دا دی داود علیه السلام او د تذکره به انشاءالله راځي په ډېرو ځایونو کې دل الله یو کتاب ورکړی چې د هغې نوم و زبور په دې کتاب کې هم ښه واضحه د رسول صلی الله علیه وسلم تذکره وه او دلته دا تذکره د زبور په دې وکړه الله رب العزت چې دوی به دغه کتاب ته واپس شي نو په هغې کې تذکره د رسول صلی الله علیه وسلم شتي بله ده چې د یهودو نصاراو اهل کتابو د هغوی دغه کتابونه ډېر مشهور وو د تورات او انجیل نو دلته دا زبور یاد کړی شو چې دې طرف ته هم دا مشرکان خصوصا توجه ورکړي او د اهل کتاب
او وګوري دغه رسول صلی الله علیه وسلم دا ذکر په دغه کتاب کې، نو که دې دلاسه ایمان راوړي. قل ادعوا الذین زعمتم من دونی، ووایه راوبلئ هغه کسان چې ګمان کوئ تاسو چې دا د الله شریکان دي سوا د الله نه. روي بلئ ځه خبر بیا مشرکانو ته واوړي، مکی صورت ته نو ټوله خبره د هغوی سره روانه. روي بلئ الله وی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نو اختیار نه لري د لرې کولو د تکلیف ستاسو نه او نه د اړولو اسانولو معنی دا ده، یعنی نه د تکلیف بالکل ختمولی شي نه د اسانولی شي. نو بیا څه کوي چې پراته یې وته. اولئک الذین یدعون، دا هغه کسان دي چې دعاګانې غواړي، یبتغون الی ربهم الوسیله، لټی رب خپل ته نږدېوالی، ایهم اقرب چې کم یو به د دوی نه زیات نږدې، ویرجون رحمته، امید لري دوی د رحمت د الله، ویخافون عذابه، ویره کوي د عذاب د الله نه. سبحان الله. الله وی د دوی چې چاته چغې وایي که دا مشرکان، هغوی الله ته چغې وایي. دې ته وګوره، مشرکان چې چاته چغې وایي هغوی الله ته چغې وایي. ولې؟ یریږي د الله نه، امید ساتي د هغه د رحمت، او غواړي چې هغه ته نږدې شي. سبحان الله. یعنی بعضو مفسرینو داسې لیکلي چې مشرکانو به د سپیریانو عبادت کو، بیا هغوی مسلمانان شو. الله رد وکړو هغه تاسو چې بندګي کوئ خو ما ته چغې وایي. او دغه شان دا خبره عامه ده. د عیسی علیه السلام بندګي نه ده شوي، د عزیر علیه السلام، د نورو نیکانو خلکو. بیا زموږ په دې امت کې وګوره که نه، دا چې رسول صلی الله علیه وسلم ته چغې وایي او هغه ته رامدد شوی، هغه د چا بندګي کوله؟ هغه د الله کوله. نو ولې دې هغه الله پرېښودی دی؟ لوی ځوان ته چې پراته دي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله، هغه د چا بندګي کوله؟ هغه د الله. پیر بابا د چا بندګي کوله؟ الله. نو څه وجه ده چې موږ ډایرکټ بیا دغه الله بندګي نه کوو؟ ولې پکې دا ټانکې مانکې لګوي؟ د دې لپاره لګوي چې په دې کار رواني، ډایرکټ مسلې سره کار څه شي؟ کاروبار ختم شي. اوس که زه دا ووایم چې دې جومات ته راځي د الله نه غواړئ که نه، نو خو دا خو مختصر قصه شو. دې چې راځو جومات کې الله ته جاړ نه، هغو اراده کاروبار ته ده. دا به راځي او دلته یو دربار دی، هغې که به پرېوځي او بیا به منښتې کوي او بیا به دیګونه راوړي او بیا به ګورو وروسته. نو بیا به بابا صاحب ته درخواست داخلوي، درخواست نه بعد بیا پته لګي چې څه کېږي. هغه یو هغه چوف والی را ټینګ کړی دی که نه، هغه تسبیح چې ورسره دي. اوس خلک ویډیوګانې ورکوي، اوس شروع شوه، خلک یېرېدو، اوس ویډیوګانې شروع شو. یو وایي مانه دومره والي، بل وایي مانه دومره والي، بل وایي مانه دومره والي. یو زنانه ویډیو ورکړې ده، وایي زما درې زامن دي که څلور وي چې هغه معذوره دي، ټول معذوره دي، او ما په قرضو پیسې راواغېستې دي، یو ځای نه بل ځای نه د مانه 1.5 لک روپۍ اخېستې دي. د ده نه نو هغه ده کوم د حلالو راوړي دي چې، خو هسې ګوره څنګه به مونږ کامیاب شو. او دا خلک سخت بدماشان دي پنجاب کې. خدای مخکینی او شاته ګناهونه بخي. دا ظالم جو بګنه سیستم راوېستو. خو تاسو ګوره دا تعجب مه کوئ چې زمونږ طرفونو ته به څوک پیدا نه شي د ده تابعدار، دنیا به پسې روانې دنیا. نو الحمدلله چې الله مونږ ته را پاکه عقیده را نصیب کړې ده. ها اکثر دا مشرکان چې ورته چغې وایي هغوی بندګي د الله کوي. نو الله په منځ کې دا یو نصیحت کوي چې ګوره دا ستاسو څه عقل شو،
هغه ته چې چاته پروت الله وي هغه زمانه یریږي نو خو تم زمانه یریږي که نه تم زمانه غواړه ان عذاب ربک کان محذورا یقینا عذاب در رب ستا د هغې نه یره کیدی شي یعنې هغه عذاب د دې لایق دی چې د هغې نه دې څه وشي د هغې نه دې یره وشي وان من قرية الا نحن مهلكوها او نشته یو کلی مگر من تبا کوونکي یو هغې لره قبل يوم القيامة مخکې د ورځې د قیامتنا او معذبوها عذابا شديدا یا عذاب ورکوونکي یو هغې ته عذاب سخت كان ذلك في الكتاب مسطورا دې دا کار په لوح محفوظ کې لیکلی شوی معنی دا الله یره ورکوي چې هر کلی چې موږ تبا کوو د قیامت نه مخکې نو د هغې خپله نیټه ده یې بلکل ختمو یا وله عذاب ورکو الله وی موږ سره دا خبره لیکلی شوي بې نیټې دا عذابونه نه راځي حکمت دې کې څه دی چې الله دلته دا خبره کوي دا د دې دپاره چې دا مشرکان ویریږي چې ګورې که تاسو باندې الله فی الحال عذاب نه راولي نو دا سوچ مه کوو چې عذاب به نه راځي د هر شي د الله په نس څه ده نیټه ده هغه نیټه چې کله پوره شوه بیا به عذاب هم راشي او بیا به هر څه راشي په دې به اکتفا وکړو انشاءالله سبا به د 950 آیت نه شروع کوو الله رب العزت دې موږ د عذابونو نه وساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد